الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأبرار وفخر المرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. خوږو قدرمنو حاضرینو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دلته تیر درس کې موږ او تاسې تر ومما رزقناهم ينفقون پورې خبره وکړه. نن دا خبره بیانوو چې الله جل جلاله خدای جل جلاله نن هم د متقیانو یو څو صفتونه نور هم بیانوي چې متقیان څوک دي. نو دغه قرآن کریم دا هدایت ته لپاره د متقینو او متقین چې دي هغه کسان دي چې دوی په غیبو باندې ایمان لري او دوی لمونځ له ټولو شرایطو او له ارکانو او له سننو او له آدابو سره برپایه کوي او ګزاري. دغه د لمانځه خبره یې وکړه، په دې کې روزه نه کړه ذکر الله جل جلاله، او زکات یې نه کو ذکر، او داسې نور عبادات یې ذکر نه کو، لمونځ یې ذکر کو. په دې کې حکمت دا ده چې دغه نور اعمال بالمقایسه جنې معلومیږي. یعنی څوک چې لمونځ کوي نو معلومه ده روزه هم نیسي، او څوک چې لمونځ کوي معلومه ده چې زکات هم ورکوي، څوک چې لمونځ کوي معلومه ده چې حج هم کوي کله چې ورباندې فرض سي، او د اسلام نور ارکان چې کوم دی دا هم په ځان باندې عملي کوي. نو ځکه یې د لمانځه خبره وکړه ویقیمون الصلات. صرف لمونځ یې ذکر کو، نور شیان یې ذکر نه کړو، نور فرائض چې دي، نور اعمال چې دي ثابت دي بالمقایسه. دا خبره خو دلته تېره سوه. اوس دا قرآن کریم هدایت کوونکی د لپاره دی، یعنی هدایت ده او لارښوونه د لپاره د پرهیزګارانو. پرهیزګاران خدای جل جلاله موږ او تاسې ته راوپېژندل چې څوک دي. الذین یؤمنون بالغیب، هغه کسان دي چې دوی په غیبو باندې ایمان لري. ویقیمون الصلات، او دومه دا خبره ده چې لمونځ قائم کوي او برپایه کوي. ومما رزقناهم ينفقون، او بعضې له هغو اموالو چې موږ دوی ته رزق او روزي ورکړې د دوی د خدای جل جلاله په لار کې نفقه کوي. اوس نور صفتونه یې څه دي؟ نور صفتونه یې دا دي والذین یؤمنون بما انزل الیک. والذین هغه کسان دي، دغه متقیان هغه کسان دي، یؤمنون بما انزل الیک چې دوی ایمان راوړي بما په هغو احکامو د قرآن کریم او د سنتو او د نورو کتابو انزل الیک چې هغه څه شی ده چې هغه نازل سوی دی و تا ته ای رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم. والذین، او هغه کسان متقیان دي او پرهیزګاران دي او دا قرآن کریم به هدایت ورته وکي. یؤمنون چې دوی ایمان راوړي بما په هغو احکامو باندې انزل الیک چې هغه نازل کړی سوي دي و تا ته ای محمد صلی الله علیه و آله وسلم. نو ګوره الیک یې چې وویل، په دې الیک کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شرافت ته اشاره وکړه. شرافت هم دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم شرافت ځینې معلوم سو، او هم د قرآن کریم یا د هغو احکام و شرافت ځینې معلوم سو. ځکه چې د خدای رسول ته چې شی نازل سوي دا به څنګه شي، دا به څومره شریف او څومره عزیز او څومره عزتمن شي چې د خدای رسول ته د الله جل جلاله له لورې نازل سوي. ځکه یو د الله جل جلاله لیږل او ارسال ده، یو د مخلوقاتو لیږل او ارسال ده. الله جل جلاله چې چاته شی ورلیږي نو ته پام وکړه دا به څنګه شي. نو معلومه ده چې قرآن کریم ډېر شریف او ډېر عظیم کتاب ده. الله جل جلاله خپل محبوب او خپل معشوق ته رالیږلی ده. څوک چې محبوب ته یو شی ورلیږي، څوک چې معشوق ته یو شی ورلیږي، نو ته پام وکړه دا به ښه شي او که به بیکاره شي. نو ګوره دا قرآن عظیم شان رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله جل جلاله رالیږلی. نو په دې کې د قرآن کریم عظمت او د قرآن کریم هغه بهتري او شرافت ته اشاره راغله.
او په دې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم شرافت ته هم اشاره راغله. ګوره خدای جل جلاله چې چاته څه شی ورلیږي هغه سړی به څوک وي، به څنګه سړی چې الله جل جلاله ده ته یو شی ورلیږي، یوه تحفه ورلیږي، یوه ډالۍ ورلیږي، الله تعالی یې ورلیږي او په خپله یې ورلیږي، نو دا سړی به څنګه سړی؟ الله جل جلاله خو هر چاته تحفه نه ورلیږي. بیا که عامو خلکو ته تحفې ورلیږلې لکه انعامات چې په خلکو باندې کړي دي، نو خصوصي تحفه خو چاته الله جل جلاله عام سړي ته خصوصي تحفه نه ورلیږي. نو ګوره په ټوله دنیا کې په مخ د ځمکې باندې د ټولې هستي په موجودیت کې د ټولو انسانانو او د پیریانانو او د ثقلینو او د جن او د انس او د عالم علوي او د عالم سفلوي په منځ کې څوک مختار کو؟ یو یتیم یې مختار کو چې هغه د عبدالله زوی و او د بیبي امینې هم زوی و او د عبدالمطلب لمسی و او په جزیرة العرب کې دنیا ته راغلی و، د پلار له مرګه بعد دنیا ته راغلی و، له موره چې یتیم ماشوم بچی پاته سوی و. الله جل جلاله دا سړی غوره کو، دا څه و؟ دا د الله جل جلاله محبوب و. الله جل جلاله کتاب ورولېږه، خصوصي تحفه یې ورولېږله. دا خصوصي تحفه څوک چاته هر چاته عامو خلکو ته نه ورلیږي. نو په دې کې چې دا الیکه یې وویل، په دې کې شرافت د رسول الله صلی الله علیه وسلم او شرافت د دغه کتاب دا دواړه ځینې معلوم سو. نو والذین متقیان هغه څوک دي یؤمنون چې دوی ایمان راوړي بما په هغو احکامو باندې انزل الیک چې نازل کړی سوي دي وتا ته ای محمد صلی الله علیه وسلم، وما او په هغو احکامو باندې انزل من قبلک چې هغه نازل سوي دي تر تا نه مخکې د خدای جل جلاله تر پیغمبر یعنی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم مخکې. الله جل جلاله د شهرت په طریقه باندې چې مشهور کتابونه کوم دي 103 کتابونه را لیږلي وو. 3 کتابونه یې غټ غټ او 100 یې وړې رسالې چې هغه هم د الله جل جلاله له لورې راغلی وې چې هغه صحیفې بلل کېږي، او تورات و انجیل او زبور دغسې دي. دغه 3 کتابونه را لیږلي وو. نو ګوره د مسلمان له شانه سره دا ده یو څوک چې مؤمن او مسلمان وي په جمیع ما انزل الله باندې، یعنې په ټولو هغو شیانو چې الله جل جلاله نازل کړي دي په هغو باندې به دی ایمان او عقیده او ایقان او تصدیق او جزم او اذعان لري. که چا په دې ټولو کتابونو کې په یوه کې شک پیدا کو او دا یې وویل چې د الله جل جلاله له لورې نه ده راغلی مثلا، نو دا سړی څه شی ده؟ دا سړی مؤمن او مسلمان نه ده. نو ګوره موږ او تاسې چې مؤمنین یو او مسلمانان یو په دې خاطر یو چې هم په قرآن کریم ایمان راوړی، هم په تورات ایمان راوړی، هم په زبور ایمان راوړی، هم په انجیل باندې ایمان راوړی، هم په 100 صحیفو ایمان راوړی ده، او هم په قرآن کریم ایمان راوړی ده. په دې ټولو کې کله یو چې منکر سو او ایمان ورباندې را نه وړو، نو دا بیا څه شی کېږي؟ العیاذ بالله دا د موږ او تاسې د ګمراهۍ او د کفر سبب کېږي. نو اوس خبره دا ده، نو دغه ګوره قرآن کریم دا هدایت لپاره د هغو کسانو یؤمنون چې دوی ایمان راوړي بما انزل الیک په هغو احکامو باندې یا په هغو آیتونو باندې انزل چې نازل سوي دي الیک وتا ته ای محمد صلی الله علیه وسلم، وما او په هغه څه باندې انزل چې نازل سوي دي من قبلک تر تا مخکې چې هغه تورات او انجیل او زبور دي او 100 صحیفې دي، یا نور کل هغه شیان، ټول هغه شیان چې الله جل جلاله را لیږلي دي او نازل کړي دي، دا که موږ ته معلوم دي او خوا که موږ ته نه دي معلوم، نو دا په دې ټولو باندې ایمان لري. د دغو ټولو لپاره قرآن کریم دا هدایت ده. وبالآخرة هم یوقنون او په ورځ د آخرت یعنی وبالدار الاخرة او په دار د آخرت باندې هم دوی چې دي یوقنون دوی څه شی لري؟ دوی یقین کوي. یوقنون دوی یقین کوي، یعنی څه ور یقین؟ بان القیامة حق، دا چې رقم یقین تفاسیرو لیکلي دي چې قیامت چې ده دا حق ده، یعنی دا معنا چې داسې یوه ورځ به راځي چې موږ او تاسې به د الله جل جلاله حضور ته درېږو، الله جل جلاله به قاضي وي او د موږ او تاسې عملونه دا به څېړل کېږي، الله جل جلاله به حساب او کتاب را سره کړي، د خدای جل جلاله په مخ کې به ودرېږو او د الله جل جلاله په حضور کې به جوابونه وایو. خدای جل جلاله به له موږ چې استنطاق کوي، الله جل جلاله به له موږ چې پوښتنې کوي، عملنامې به راته راکول کېږي، او د قیامت ورځ به د عدل او د انصاف ورځ به او د سوال او د جواب ورځ به
او د حشر د نشر ورځ به او د حساب د کتاب ورځ به د خدای جل جلاله په حضور کې به ولاړ یو. دا د موږ ایمان ده، دا د موږ یقین ده او دا د موږ باور ده. او له دې چې که څوک منکر سي دا سړی هم خدا نه خواسته دا ګمراه کېږي، ځکه قرآن کریم کې صریح آیتونه د قیامت په ورځ باندې دال دي او صریح آیتونه په دې باندې راغلي دي چې قرآن کریم په دې باندې ناطق ده چې د قیامت ورځ راتلونکې ده او خامخا به یوه داسې ورځ راځي چې موږ به د خدای جل جلاله حضور ته ولاړ یو، الله جل جلاله به حساب او کتاب را سره کوي. نو ګورئ د پرهیزګارانو ترجمه چې الله جل جلاله وکړه، دغه ترجمه اوس موږ او تاسې بیانوو چې پرهیزګاران څوک دي. یو خو هغه کسان دي، پرهیزګاران هغه کسان دي چې په غیب باندې ایمان لري، یعنی په وحدانیت، په رسالت، په حشر، په نشر، په حساب، په کتاب، په جنت او په دوزخ باندې، په دغو ټولو شیانو باندې د ایمان لري. دغه ته څوک ویل کېږي؟ دغه ته متقین او پرهیزګاران ویل کېږي. دوم هغه کسان دي چې مقصد لمونځ ورسره برپایه کوي، له دغه ایمان سره سره لمونځ له ټولو شرایطو، له ارکانو، له سننو، له آدابو سره لمونځ نه قضا کوي، د خدای جل جلاله په عبادت باندې ولاړ، د خدای فریضه دا نه پرېږدي. او دریم عادت او دریمه خاصه د متقینو دا ده چې مما رزقناهم ينفقون. الله جل جلاله وایي کومه روزي چې موږ دوی ته ورکړې ده دوی د خدای جل جلاله په لاره کې مصرفوي. درې خاصې یې دغه دي. او څلورمه خاصه یې دا ده، څلورمه علامه یې دا ده چې هغه کسان دي چې دوی ایمان راوړي هغه قرآن کریم باندې چې هغه تا ته را نازل سوی ای د خدای پیغمبره، او په هغه څه باندې ایمان لري چې هغه له تا مخکې نازل سوي دي، چې هغه تورات و انجیل و زبور و فرقان دي، او په ورځ د آخرت باندې هم ایمان، یقین او باور لري. دغه کسان متقین دي. د دغو کسانو لپاره قرآن کریم چې دا څه ده؟ دا هدا ده او دا هدایت ده او یا دا هادي ده او یا دا لارښوونکی ده، دا قرآن کریم. نو اوس د متقینو دپاره یو زیری، دلته خو 5 صفتونه موږ او تاسې بیان کړي، 2 صفتونه بیان کړي. یو هغه کسان یعنی د متقینو 5 صفتونه موږ او تاسې بیان کړي. یو خو به دوی په غیب ایمان لري، دا یو. او دوم بل منځ په ټولو شرایطو سره ادا کوي، دا 2. او بل چې خدای پاک کومه روزي دوی ته ورکړې ده هغه د خدای په لار کې خلکو ته ورکوي، دا 3. او څلورم چې دا هغه په قرآن کریم باندې دوی ایمان لري، دا 4. او پنځم چې دا په هغه کتابونو باندې چې مخکې نازل سوي دي په دغه باندې دوی ایمان لري. دغه ایمان چې کوم ده په قرآن کریم او په مخکې کتابونو دغه یو شی ده، دا 4. وبالآخرة هم یوقنون، او په ورځ د آخرت باندې هم دوی یقین او باور لري. اوس دا خبره چې دې کسانو لپاره دا خو متقین دي، دا خو پرهیزګاران دي، دا خو متقین دي. خدای جل جلاله په قرآن کریم کې د دوی بیان وکړو. اوس الله جل جلاله دلته د دغو جنتیا د دغو متقینو لپاره خدای جل جلاله یو زیری بیانوي، الله جل جلاله یو بشارت بیانوي. اولئک دا کسان، اولئک دغه کسان چې دا متقین دي، یعنی اولئک المتقین، دغه متقین او پرهیزګاران کسان چې کوم دي، کوم متقین یعنی الموصوف باوصاف 5 چې هغه موصوف دي په دغه 5 صفتونو باندې کاملتن بشپړ، دغه 5 صفتونه چې مخکې تیر سو. اولئک دغه کسان چې کوم دي چې دغه ستایل سوي دي په دا 5 صفتونو باندې علی هدن، دا په هدایت باندې دي، په سمه لار باندې روان دي، من ربهم له جانبه د رب د دوی څخه. دغه کسان چې دي دا په هدایت باندې روان دي، په سیخه لار باندې روان دي، من ربهم له جانبه د رب د دوی، خدای جل جلاله دوی ته مستقیمه لار ورښولې. و اولئک او دا کسان چې دي هم دي دوی المفلحون، فلاح من دون کې یعنی خلاصون من دون کې، یعنی هغه فائزون، هغه بریالي او کامیاب دي. فلاح بریالیتوب ته هم ویل کېږي او فلاح خلاصون ته هم ویل کېږي. نو اولئک دا کسان چې دي، کوم کسان؟ دا مخکې چې ذکر سو چې دغه څوک دي چې دا متقین دي او 5 صفتونه لري، چې ایمان په غیب باندې لري او لمونځ قائمه کوي او گزاري او د خدای جل جلاله په لار کې یو څه شیان ورکوي، او په قرآن کریم او په نورو کتابو دی الله جل جلاله په دغو باندې ایمان راوړي، دا 4. او بل د آخرت په ورځ باندې ایمان راوړي. دغه کسان چې کوم دي دا علی هدن په هدایت باندې دي، من ربهم له جانبه د رب د دوی، د الله جل جلاله له لورې دوی ته سیخه لاره ورښودل سوې ده، په سیخه لاره باندې روان دي. و اولئک هم المفلحون، او دا کسان چې دي دغه څه شی دي؟ دا مفلحون دي، یعنی دغه هغه کامیاب کسان دي، دغه هغه
خلاصون میندونکي کسان دي دغه هغه بریالي کسان دي د الله جل جلاله له طرفه هغه کسان دي چې خدای جل جلاله دوی فائز او کامیاب او بریالي او د دوزخ له اوره چې خلاص پیدا کړي دي. نو ګورئ د قرآن کریم هر هدایت چې ده دا یقیني ده دا واقعي ده په دې کې د چا شک او شبهه نه راځي چې څوک مسلمان وي. نو ګوره الله جل جلاله د پرهیزګار لپاره دغه 5 صفتونه بیان کړو چې په غیب و ایمان یو سړی راوړي او لمونځ په ښه توګه باندې ادا کړي او یو څه خیر و خیرات و صدقه و زکات مسلمانانو ته هم ورکوي او بل په ټولو کتابو چې د خدای جل جلاله له طرفه راغلي په هغه باندې ایمان ولري او په ورځ د آخرت باندې هم ایمان ولري. دغه سړی اتې چې شی ده دا متقي او پرهیزګاره انسان ده د قرآن کریم په اصطلاح باندې. نو اولئک دا کسان چې دي علی هدن په هدایت باندې دي یعنې په هغه رهنمایي باندې دي من ربهم له جانبه د رب د دوی الله جل جلاله دوی ته رهنمایي کړې لارښوونه یې ورته کړې په خپل فضل و په خپل احسان سره و اولئک هم المفلحون او دغه کسان چې دي دا چې شی دي دا فلاح میندونکي دي دا خلاصون میندونکي دي الله جل جلاله به دوی له اوره دي دوزخه چې خلاص کړي په آخرت کې او الله جل جلاله به په دوی باندې خصوصي رحمتونه او کرمونه وکړي. اوس دغه ان الذین کفروا اوس د کافرانو حال الله جل جلاله بیانوي. اوس دغه کسان ان الذین بېشکه هغه کسان کفروا چې دوی کفر اختیار کړی ده بهذا الکتاب په دغه کتاب چې دا قرآن کریم ده قرآن کریم نه مني ولا یترکون الفساد تفاشرو لیکلي دي او دوی فساد نه پرېږدي. نو دا چې شی ده نو سواء علیهم یعنی مستوین علیهم برابر ده په دوی باندې انذرتهم که ته دوی وویروې ام لم تنذرهم او که دوی ونه ویروې د خدای پاک له عذابه لا یؤمنون دوی ایمان نه راوړي یعنی لا یصدقونه دوی تصدیق نه کوي د الله جل جلاله په هغه وحدانیت باندې د خدای جل جلاله په موجودیت باندې او د رسولانو په رسالت باندې او د قرآن کریم په حقانیت باندې دوی هېڅ تصدیق او هېڅ هغه باور دغه نه ورباندې کوي. ای د خدای جل جلاله پیغمبره که دوی وویروې که نه وویروې یعنی سواء علیهم یعنی مستوین علیهم انذارک و عدم انذارک لا یؤمنون مستوی ده برابره خبره ده په دوی باندې ویرول دي ته او نه ویرول دي ته دوی چې د ایمان نه راوړي. که ته دوی هر څومره له دوزخه وویروې د الله جل جلاله هغه عذاب ورته بیان کړي د دوزخ هغه سرې لمبې ورته بیان کړي د دوزخ هغه ماران و لړمان ورته بیان کړي د دوزخ هغه شغلې او هغه اورونه ورته بیان کړي د دوزخ هغه دود او هغه لوخړې ورته بیان کړي هغه د دوزخ هغه پناه ورته بیان کړي چې دوزخ په خپله باندې په شواروز کې 80,000 وارې له خپله ځانه څخه پناه غواړي او الله جل جلاله ته وایي چې ای خدایه پاکه ما ته د ما له عذابه چې مې وساتې یا الله جل جلاله په ما باندې ما ته عذاب مه راکوې. نو ګوره وهي تفور تکاد تمیز من الغیظ وهي دغه دوزخ او دا اور چې ده تفورو یشي تکادو قریبه ده تمیزو چې ټوټه ټوټه شي من الغیظ له قهره څخه د الله جل جلاله دوزخ چې ده په دې کې به داسې غربۍ او دربۍ روانې کتابونو تفاسیرو لیکلي دي چې دا د دوزخ دا اور نه ده دا اور یو قسم داسې اواز کوي لکه د تالندې او د ټکي او د تیز باران داسې یو قسم اواز به موجود وي. نو ګورئ دغه نو که یې وویروې که یې نه وویروې لا یؤمنون دوی ایمان نه راوړي دوی ایمان نه راوړي. په دې خاطر چې د دوی دغه زړونه چې دي دغه تور سوي دي او دوی په خپله باندې نیکیو ته اقدام نه ده کړی او په اراده او په خواهش کې بد اعمال دي او غواړي چې هغه خپلې مزې او چړچې په دنیا کې پورته کړي د الله جل جلاله امر ته غوږ نه ږدي خدای جل جلاله نه مني د الله جل جلاله قانون نه مني. له هغه بعد نو څه وسو بیا الله جل جلاله د دوی په زړونو باندې مهر د غفلت دا پسې ور ولګاو. نو اوس چې یو وار د دوی خپله اراده هم خرابه سوه او نیک عمل او ایمان ته یې اراده قدر هم نه وه بلکې د ایمان او د اسلام او د نیک عمل په ضد باندې د دوی دا اراده او دا فکر و. له هغه بعد بیا الله جل جلاله د دوی په دا زړونو باندې مهر د غفلت هم ور ولګاوه. نو وساتې که ته دوی وویروې د خدای پاک پیغمبره او که دوی ونه ویروې لا یؤمنون دوی ایمان نه راوړي. که دوی وویروې او که دوی ونه ویروې لا یؤمنون دوی ایمان نه راوړي. د دوی په نصیب کې چې ده ایمان نسته. هغه یو شاعر ویلی دی وای در کوی نیک نامی ما را ره گذر نیست گر تو نمی پسند تغییر کن قضا. وای د نیکنامي په کوڅه کې
د تېرېدلو لاره موږ ته نسته، د نیکنامي په کوڅه کې د موږ لپاره د تېرېدلو لاره نسته. که بیا د تا نه یې خوښه نو د خدای جل جلاله قضا او تقدیر بدل که، خو نسې بدلولی، نو بس موږ دغسې خدای پاک مختورې او تورمخې پیدا کړی یو. نو ګوره له دې خبرې چې موږ ته دا را معلومیږي چې موږ او تاسې الله جل جلاله مسلمانان پیدا کړي یو، مؤمنین یې پیدا کړي یو، په ایمان او په اسلام کې ژوند را کړی ده، په اسلامي جامعه او ټولنه کې پیدا کړي او روزلی یو. خدای پاک په دا ټولو سماوي ادیانو کې موږ ته د اسلام دین را په برخه کړی، موږ ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم را لیږلی، موږ یې د ګران پیغمبر رسول اکرم فخر آدم سردار عالم سید الکونین خاتم النبیین صلی الله علیه و آله وسلم په امت کې موږ ته ځای را کړی ده، موږ یې د هغه امتیان پیدا کړي یو. نو ګوره بیا یې په هغه کې موږ او تاسې بل خصوصیت یې را باندې کړی او بل یو رحمت یې خصوصي را باندې کړی ده چې موږ او تاسې د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه په مذهب باندې پیدا کړي یو. په هغه کې بیا موږ او تاسې هغه خلک پیدا کړي یو چې په یوه داسې جامعه کې پیدا کړي یو چې هلته بېدیني ډېره نسته، فساد ډېر نسته، مسلمانان دي، خلک دینداره دي، متقیان دي، روزې نیسي، لمنځونه کوي، صدقات ورکوي، زکاتونه ورکوي او د الله جل جلاله بیتې ته ورځي، د خدای د حج فریضه ادا کوي، د خدای دین ورته محترم ده، ګناوې بدې پکې ښکارېږي، په ګناوو باندې خلک بد ښکارېږي، ګناوې یو عار ده، یو پیغور ده پکې. نو دغه جامعه د موږ او تاسې جامعه ده، دا قدم په قدم باندې موږ او تاسې د خدای په نعمتونو ور روان یو. الله جل جلاله موږ او تاسې باندې نعمتونه کړي دي. نو ګوره ان الذین بېشکه هغه کسان کفرو چې دوی کفر اختیار کړی وو، سواء یعنی مستوین برابره خبره ده علیهم په دوی باندې، اانذرتهم ام لم تنذرهم، یعنی انذارک وعدم انذارک، د تا ویرول چې دي له دوزخه چې د دوی او عدم انذارک او نه ویرول د تاسې دي، دا ټول پې باندې برابر دي. لا یؤمنون دوی ایمان نه راوړي، دوی ایمان نه راوړي، د دوی په برخه باندې ایمان نه ده، د دوی په برخه اسلام نه ده، د دوی په برخه باندې د خدای جل جلاله رضا نه ده، د الله جل جلاله لقا نه ده، د خدای پاک ملاقات نه ده، د الله جل جلاله دیدار په دارالجلال کې نه ده، جنتونه د الله جل جلاله هغه جنت المأوا او جنت الفردوس، جنت عدن او نور جنتونه دا د دوی په نصیب او قسمت کې نه دي. دوی چې دي حورې او غلمان او ولدان او نعمت چې ده، دا له دې چې دوی محروم دي او د خدای پاک له رضا چې هم دوی محروم دي. نو ګوره نو وجه دا ده ختم الله علی قلوبهم، ختمه چې مهر لګولی ده الله خدای پاک علی قلوبهم په زړونو د دوی باندې، د دوی په زړونو باندې الله جل جلاله د غفلت مهر ور لګولی. فلا یصدقون ولا یستدلون عن انفسهم، تفاسیرو لیکلي دي فلا یصدقون، دوی هېڅکله د خدای جل جلاله د دین تصدیق نه کوي، د خدای د پیغمبر تصدیق نه کوي، د خدای د کتاب تصدیق نه کوي، د الله جل جلاله د وجود تصدیق نه کوي، د خدای پاک د وحدانیت تصدیق نه کوي، دا یو شی هم نه کوي. ولا یستدلون عن انفسهم، او دوی استدلال له خپلو ځانو هم نه نیسي، کوم عقل او شعور هم ځان ته نه ور وړاندې کوي. داسې هم نه وایي چې دغه ځمکې او اسمانونه، دغه شمسي نظام او دغه غټې غټې سیارې او دغه کشتیګانې او دغه دریابونه او سیندونه او دغه ماهیان او دغه وحش او طیور او دغه غازات او دخانونه او بخارونه او دغه مائعات او جامدات، دغه شیان چې دي دا ټول په عالم تکوین کې چې کوم موجود دي، نو دغه وس یو مکون ته ضرورت لري که نه لري. په خپله باندې دا نظام دی عالم، دا په دې نمت عجیبه او بدیعه او په دې حسینه طریقه باندې دا په خپله باندې روانېدای سي، هېڅ امکان نه لري. نو ګوره نو ختم الله علی قلوبهم، مهر د غفلت لګولی د الله جل جلاله په زړونو د دوی باندې، وعلى سمعهم او په غوږونو د دوی باندې د غفلت مهر لګولی ده، نو دوی نه اوري. ایوه فلا یسمعو، تفاسیرو لیکلي دي فلا یسمعو نفعا من المستدل، دوی هېڅ یوه ګټه له مستدله چې هم چې ته دلیل ورته وایې هم دی د دلیل ته غوږ نه نیسي، چې ته د خدای جل جلاله کتاب ورته وایې هم دغه کتاب ته د غوږ نه نیسي، ته د رسول الله احادیث ورته وایې هم دغه ته د غوږ نه نیسي، څوک چې عقلي دلیل ورته وایې هم عقل ته غوږ نه نیسي. بس دا بدبخته کسان دي الله جل جلاله پیدا کړي دي. نو نه یې زړو ته لاره سته، ځکه چې ختم الله علی قلوبهم، الله جل جلاله مهر لګولی د دوی په زړونو باندې، وعلى سمعهم او په غوږونو د دوی باندې الله جل جلاله هم مهر د غفلت لګولی، نو دوی
اصغا نه کوي، دوی اورېدل نه کوي د حق. وعلى ابصارهم غشاوة، او په سترګو د دوی باندې پردې دي. وعلى ابصارهم، او په سترګو د دوی باندې چې د غشاوة پردې دي، غفلت دي، سترګې یې ړندې دي، حق نه ویني، غوږونه یې کاڼه دي، حق نه اوري، زړونه یې چې دي دا خراب دي، ځکه چې دوی تصدیق خو په زړه کې کېږي، قلبي شی ده، تصدیق د حق هم نه کوي. نو د دوی دپاره څه شی ده؟ ولهم عذاب عظیم. ولهم، او د دوی دپاره څه شی ده؟ عذاب عظیم، لوی عذاب ده په ورځ د قیامت باندې. ولهم، د دوی دپاره څه شی ده؟ عذاب عظیم، د دوی دپاره لوی عذاب ده. دوی ته به الله جل جلاله لوی عذاب ورکوي. نو ګوره یارې خو عذاب سو، عذاب دا ډېر سخت شی ده. بیا موصوف سو په صفت د عظیم باندې، داسې عذاب به یې چې هغه به لوی عذاب. نو چې دا معلومه سوه چې عذاب به عظیم وي، نو له دې چې دا معلومه سوه چې دا عذاب ولا ډېر لوی عذاب ده، بیا دا خبره د چا ده؟ خبره د الله جل جلاله ده. خدای جل جلاله فرمایي ولهم عذاب عظیم، د دوی دپاره لوی عذاب ده. نو ګوره معلومه ده چې الله جل جلاله دې وشي صفت په عظمت باندې وکړي، یعنې د خدای جل جلاله له طرفه چې دا وویل شي چې دوی ته زه لوی عذاب ورکوم. کوم عذاب چې د الله جل جلاله په نسبت باندې لوی، نو تاسې پام وکړئ چې دا به څه وړ عذاب، دا به څه وړ عذاب وي. دې خلکو ته الله جل جلاله دغه عذاب عظیم ورکوي. عذاب عظیم نو دا ده چې مقصد کله چې دوی دوزخ ته ورواچوي، بیا به هیڅکله هم دوی له دوزخه راونوځي. کافران د الله جل جلاله د دین نافرمانان او د خدای پاک جل جلاله د دین نه منونکي، داسې کله الله جل جلاله دوزخ ته ورواچوي، الله جل جلاله دې موږ او تاسې له کفر له بېدیني وساتي، نو دا به بیا څه شي؟ دا به هیڅکله، دا به مخلد فی النار، دا به همیشه په اور د دوزخ کې هیڅکله به هم دی له دوزخه راونوځي. هیڅ امکان د دې به نه وي چې دی له دوزخه راووځي. په زرګونو کاله ابدالابد به دی په دوزخ کې پروت وي، ابدالابد به د الله جل جلاله په عذاب کې پروت وي. نو ولهم، او د دوی دپاره چې ده عذاب، عذاب ده عظیم، ډېر لوی. دغه حال الله جل جلاله ګورئ د کافرانو بیان کو. هغه اول حال د سورت بقرې په سر کې الله جل جلاله د متقینو مسلمانانو بیان کړی و. هغه 5 صفتونه چې ذکر کړي وو، هغه د چا صفتونه وو؟ هغه د متقینو مسلمانانو صفتونه وو، الله جل جلاله ذکر کړي وو. بیا له هغه بعده بیا یې د هغو دپاره یو بشارت ذکر کړی و چې دا خلک په هدایت او په سمه لار روان دي د خدای جل جلاله له لورې، او دا کسان چې دي دا کامیاب او بریالي دي. بیا له هغه بعده الله جل جلاله اوس په دغه 2 آیتونو کې د کفارو حال بیان کو، چې هغه سوچ کافران دي د هغو حال بیان کو، او دا یې وویلې ان الذين كفروا، بېشکه هغه کسان چې دوی کفر مختار کړی ده په دغه کتاب قرآن کریم باندې او فساد نه پرېږدي، دا برابره خبره ده په دوی باندې که ته وویره ای محمد صلی الله علیه وسلم، او که ته ونه ویره دوی ایمان نه راوړي. وجه چې شی ده؟ وجه دا ده چې خدای جل جلاله د دوی په زړونو باندې د غفلت مهر لګولی، ختم الله علی قلوبهم، مهر لګولی د خدای جل جلاله په زړونو د دوی باندې د غفلت مهر، نو دوی حق د دوی زړونو ته نه ورلویږي. وعلى سمعهم، او الله جل جلاله د دوی په غوږونو باندې، په هغه سمع باندې، په هغه د اورېدلو په قوه باندې خدای پاک مهر ورلګولی د غفلت، نو دوی حق نه اوري. وعلى ابصارهم غشاوة، د دوی په د سترګو باندې پردې دي، نو دوی حق نه ویني. ولهم عذاب عظیم، او د دوی دپاره لوی عذاب ده. الله جل جلاله دې موږ او تاسې وساتي. نو ګوره د صافو مسلمانانو او د متقینو او د پرهیزګارانو هغه نښې نښانې خو الله جل جلاله بیان کړې، او له هغه بعده د کفارو حال هم بیان کو. اوس به نو د منافقینو حال بیانوي چې هغه څوک چې هغه منافق وي. د منافق په باره کې به په راتلونکي درس کې انشاء الله غږیږو. او ومن الناس من یقول آمنا بالله وبالیوم الاخر وما هم بمؤمنین، دغه آیتونه به ترجمه کوو. د اوس لپاره دغه 2 فریقې بس دي چې موږ او تاسې بیان کړې. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم أجمعين، وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه ومظهر لطفه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.